بسم الله الرحمن الرحیم. د المقدس خیر بنسټ قدرمندو لیدونکو سلامونه نیکې هیلې. درنو ملګرو، د معلولینو د کورنیو د جملې نه یوې کورنۍ ته راغلم. دې کورنۍ ته موږ مخکې هم څو ځل راغلي وو. دا ورور چې په دغه کټ کې په ټپي حالت کې پروت دی، دا شیرپا نومیږي. مخکې ویډیوګانې هم تاسو لیدلې دي. دا څو کلونه مخکې دلته په یو خوړ کې راګوزار شو. تر هغې مخکې د شوګر و، په بدن کمزوره شوی و، سیلاب راغلی و، راګوزار شو په خوړ کې و. دغه یو پښه یې ماته شوه. تقریبا 2 یا 2.5 کاله به د دې شي چې په کور کې په ټپي حالاتو کې پروت دی. یو یې وړوکی ماشوم زوی دی چې تاسو یې ګورئ، او 6 یې لورانې دي. بدبختي دا ده چې بل یې داسې د ګټې وټې غټ څوک نشته په کور باندې. نو د خلکو مرستو ته او د خلکو خیرات زکات ته دغې ته پروت دی او په دې باندې بس خپله ګزاره کوله. دا ډېر وخت شو چې موږ هم ورته څه نه دي راوړي، ځکه چې موږ سره هم په بنسټ کې هیڅ نه و. اوس چې دغه کوم ورور مرسته وکړه، په دې کې څه کورنۍ راته وښودلې چې یوه کورنۍ دا هم ده. لږ لنډ به د په حال باندې رڼا واچوو چې اوس وخت کې خو یې حالات تاسې په خپله ګورئ. پښې هم تاسې ګورئ چې بیخي فقط هغه هډوکی پاتې دی، غوښه ورپورې نشته. او چې د ده اوس څه حالات دي، او یو طرف ته خو دغلته مرستیاګانې راغلي دي، ماشومان یې هم ټول بیماران دي. چې حالات ته یې ګورو بیخي په صفر حالاتو کې اقتصاد ضرب دی. نو که دغسې مرستې نه وي او تاسې دغسې مرستې ونه کړئ، دغسې کورنیو ته به موږ څه راوړو؟ درنو ملګرو، د دغسې کورنیو تر شا راسره ملاتړ وکړئ. اوس وخت کې ډېر زیات ضرورت دی. تاسو هغو ملګرو ته څوک چې په بهر هېواد کې یاستئ، که لږه ډېره نفقه مو د خپلو بچو نه پرېښوده، دغسې کورنیو برخه هم پکې وکړه. دا رب العزت به ستاسو مخه هم روانه کړه او دغسې کورنیو کې به هم یو څه خوشحالي راشي. څه حالات دي شیرپا؟ وخت څنګه تېرېږي؟ یاره بس الله په امر ته ناست یو، الله امر دی او بس مریض یم. دا ډېر وخت مشي او د سي وخت کې خو چا ما سره مرسته کړې، نو په ډېر بد حالاتو کې الله رحم وکړه او والله که هېڅ څه چاره لرم. او بس مریضتیا دغه نور هم ده او خپل هم یم او بچي مې هم مریضان دي. او والله که ته ګټې وټې توان هم نشته، نه وسیله یې نشته دی، بس الله ته پراته یو او بس الله راباندې وخت تېروي. وخت څنګه تېرېږي؟ وخت بس ګټې وټې څوک نشته دی، او بس نهار او کله په او کله نهار او کله په مړه او کله مړه څنګه او کله څنګه، بس الله پاک یو ساعت ته تېروي. خو ډېر بد حالات سره یو، ځکه چې نه د اسۍ څوک شته، نه مزدورۍ څوک شته. زه خو ډېر زیات ما ډېر وخت هم شو، دا 3 کاله به زیاتی برابرېږي 2.5 پورې. پیسې را سره شته، زه پیسو باندې علاج وکړم. نن سبا خو علاج په پیسو شي، پیسې لګېږي، ډېر زوره پیسې نشته ما سره چې د کور کولم. یو بچو له شی راوړم، دارو په وکړم، والله که راکړه هېڅ شی هم شته. خو بس الله پاک یو ساعت ته تېروي، بس په هر چا باندې ټیټ حالاتو کې. بچیان چې اوس مریضان شي درته دی به څه دی؟ خو هر کور ته به تېره کړه، وبا راغلې ده، بس مریضان وو، بس الله پاک پر تېره کړه. دارو درمل مرمل هېڅ یې هم نه وو واوره پوه شوې. او زما خپله وو، خپله مه مینه تېره کړه. اوس هم ناروغه یم، تبې هم نیولی یم او نور بیماري هم راکړي. خو بس الله پاک د خلکو له وسه ورکړه چې موږ سره کومک وکړه، او الله د خلکو له شته ورکړه چې موږ سره هم کومک وکړه او نورو سره یې هم وکړه. او خبره دا ته کړمه چې موږ سره څوک کومک ونه کړه، بس پراته یو الله درګاه ته، بس ساته بس کله څنګه او کله څنګه بس تېرېږي. ورځې شپې څو ورځې وریجې چېرته یو بل راکړه، دغه ویسو چې دغه وریجې هم نه وي. او دغه وریجې چې پیدا شي، بس بچي مې داسې خوشحاله شي چې وایي چې بس ډوډۍ راوړه پلاره ما، چې ډوډۍ خو نشته، خو دغه پلانکي او پلانکي را لګلي دغه لږې وریجې، بس هغه باندې ساعت تېر کړو.
او بس الله ګوره رحم وکړه دا وریجې خو الله که رارسي دوړه چا سره دوړه خو 15 کلدار باندې اوس توڼه 15 کلدار توڼه راوړي چې مزدوري مې نه قدرمندو ملګرو دغسې کورنۍ چې موږ سره په دغه سیمو کې شته تاسو باندې د ټولو حال لیدلی دی دا داسې کورنۍ دي چې په هره اونۍ کې په هره میاشت کې دوی جدي مرستې ته اړتیا لري بیا ناروغستیا چې ده دا پسې یوه بله غټه غوښتنه او غټه وبا چې دغه سیمې ته را داخله شوې ده چې خلک د رزق حیران دي نو بچو ته به درمل دارو د کومه حقه نو ستاسې مرستې وې چې موږ به دغسې کورنیو ته راوړې او دغه مرستې چې دي لکه څنګه چې دغه ورور اوس مرسته رالګلې او دغه شرپاو ته مو یو 3,500 افغانۍ پکې را بچت کړې نورو کورنیو ته یې هم وروړو او هغه کورنۍ دي دا باور وکړئ چې هغوی هر قدم هر دم مرستې ته اړتیا لري نو دا هغه ورور 3,500 افغانۍ شرپاو ته ورکوم او دستي د الله رب العزت ورته په دغه باندې دغه شته ستونزې حل کړه تاسو نور ملګرو نه غواړو څوک چې زموږ دغه ویډیوګانې ګورئ خیر دی که زموږ له درکه نه وي تاسې پوښتنه وکړئ هغه عزیزان چې زموږ ویډیوګانې ګوري دا چې تاسو ګورئ دا به انشاءالله هغه روڼ حقیقت وي چې په دې کې به یو ذره هم هغه دغه نه وي نو 3,500 روپۍ دغه ورور مرسته شیرپاو ته لاس په لاس ورکوم او نورې مرستې هم زموږ سره جاري وساتئ 1 2 3 4 5 6 7 3,500 افغانۍ شوي الله ګوره چې چا دا مرسته کړي یا الله ډېر شته وله ورکړي یا الله حاجتونه یې پوره کړي یا الله څه مشکل یا الله ته یې وله اسانه کړي او یا الله نورو وس هم وله ورکړي چې دغسې زما سره او نورو سره دغسې مرسته او کومک وکړه او چا په زړه کې دا مرسته او کومک یا الله وس وله ورکړي یا الله زړه پراخي وله ورکړي یا الله هغه ځای کې په کار راولې یا الله چې تا له درځي او تا سره ملاقات ژمی راغی نه راکړه لرګي شته او نه راکړه صاحبه مهربانه توڼې پیسې شته مرستیا راځي نور نیمګړتیاوې ډېرې زیاتې مریضان پېښېږي د ژمي موسم کې یا الله چې چا څه وسه کېږي یا الله دغه ژمي موسم کې ما سره یې وکړي او نورو سره یې وکړي یا الله درنو ملګرو خپلې مرستې زموږ سره جاري وساتئ موږ به یې دغسې اړمنو کورنیو ته لاس په لاس رسوو